دا د دنیا واحد داسې چوک دی چې په دې چوک کې خلک ډانسونه هم کوي او سړک پورې غاړه هم ځي. دا چوک د دنیا چوک دی، د ټوکیو چوک نه دی. او څومره جاپان چې د ځمکې د پاسه د هغې نه په درې سې دغه جاپان د ځمکې لاندې دی. چې تاسو د انګلیس ژبه ولې نه زده کوئ؟ すいません、日本の人がすごい頭いい人だって。دغه پټپټونی د سړک کله غاړه او کله د سړک دې غاړه.バナナせーのでバナナしよう。せーのバナナ。Thank you. دا وخت زه د جاپان پړ کې ولاړم ټوکیو شیبویا سکویر. روزانه یاره زه خو هم داسې لکه خلک به دا چوک کراس کوي او تاسو هم کتل چې دا څونه دنیا ده چې د دوی دپاره هغه یو نشان راشي چې تاسو په زیبرا کراسینګ باندې سړک بل اړخ ته اورېدی شي نو دنیا راشي او صاحبه هر قسمه خلک دي پکې ټوله دنیا وایي چې دا چوک د دنیا چوک دی، د ټوکیو چوک نه دی. چاپېرچل لږ وګورئ که نه. دا اوس دلته کې چې کوم د چا ډیوټي خط به شي هغه هم وي او زیاتر تعداد پکې د سیلانیانو دی لکه څنګه چې موږ رالو. دا هم د دې ځای یو ډېر خصوصي ځای دی او د سیل ځای دی، د کتو ځای دی. دا معلومات هم زه تاسو ته درکوم خو د دې نه هم لږ بره معلومات درکوم چې څنګه په دې شیبویا سکویر کې دا لکو خلک پاس روزانه دي نو د دې نه لاندې هم پورې یو غټ بازار دی او د بازار د لاندې بیا ټرین سټیشن دی چې پای کې 22 ټرینونه یو شان ځي راځي. نو زه به ته دا ووایم چې جاپان خپل ځمکه بالکل بچ کړې ده او څومره جاپان چې د ځمکې د پاسه د هغې نه په درې سې دغه جاپان د ځمکې لاندې دی. دا پکې اوس د گاډو وار دی، گاډي به تیریږي او پکړې پکې دا وړي وړي موټر سایکل ملاوي خلک پای کې مګینی تیریږي را تیریږي. یو معلومات زه تاسو سره دا هم ترلاسه کوم چې دلته کې دا ځای دومره ګران دی چې کم سړی دلته ځای خرڅوي نو چې دلته کم پراپرټۍ والا دي هغوی ورته وایي چې موږ نه دا تپوس مه کوو چې موږ دا نه پدې الو بلکې موږ ته ولیکه چې دا ته په څو خرڅوې. مطلب دا دی چې د موسټ ایکسپینسیو ځای دی دا. ها اوس دا هم د دې سکویر ښکلا ده جي. تاسو ګورئ دا رنګیني دا لوی لوی سکرینز شیبویا سټریټ یا سکویر
دا د ټوکیو هغه چوک ته چې دا چوک د جاپانیانو نه دی بلکې دا د ټولې دنیا دی ویل کېږي چې ټوکیو ښار د ټول نه ګران ترین ښار دی د دې خرچې هر سړی نشي برداشت کولی بل د دنیا چې کوم غټ غټ سپر سټارز دي کغه د فوټبال حواله سره دي یا د پنور شوبو کې داغي هم دلته کې زین دي او دا زینا د کتو سره تعلق ساتي د عاملس ټیم طارق صاحب سره تشریف ذکر وړ چې چرته منګ زو مونږ کوشش کوو چې څه نظارې تاسو سره موږ دو دا ډېر غټ معلوماتي خبرمنو چې په دنیا کې داسې چوک هم شته چې داغه د پاس څومره خرید داغه نه لاندې پر کو خلک دي او لکه سات کې ان شاء الله تاسو د بازار هم مخم چې د چوک لاندې د سړک لاندې کومه بل دنیا آباد ده قدرمنو دا پسونو خلک په اړه ډک ولاړ دي اغه لاستا او دې لاستا هم او څنګه چې دې ته دا لایټ بدل شي چې وای تاسو پیدل خلک سړک نمبر اخترات لشي نو تاسو به دا خلک وینئ ټول ورځ د دې نظارې د پر بلا خلک راځي او په دې کې سالي ګوري جی نو سیبا دغه پټپټونی د سړک کلا غاړه او کله د سړک دی غاړه دا شیبویا سکوير دی ټوکیو جاپان دارالخلافه ده د ټول مهنګه ترین ځای او قدرمنو ټول ورځ په دې چوک کې کله خلک اغلاستا او کله دی لاستا Dr. Iramzeeb Dental and Skincare Studio. Treatments available: chemical peeling, mesotherapy, skin glow, weight reduction, hair regrowth, hydrofacial, hair and face PRP, whitening injections. नए दौर की जदीद मशीनों से अब मौजूदा सहूलतें दस्तयाब हैं। मसूड़ों के तमाम जुमला अमराज की तशखीस और उनका इलाज। राब्ता नंबर 0333338037। Asaudia Double Action Chemical Brand Power Magic Washing Powder. वॉशिंग पाउडर से हों अब कपड़े ज्यादा मुलायम, रंग खिले खिले और बेहतरीन सफेदी। असौदिया डबल एक्शन वॉशिंग पाउडर केमिकल ब्रांड। मैनेजिंग डायरेक्टर मंजूर हुसैन, अल हुसैन सोप एंड केमिकल इंडस्ट्री। بلال څنګه شکر چکر لراغلی دلته راځي کله کله راځو د دې ښکلا څه ده بس دلته خلک دی دا سکرینونه راځي او دلته بره دا دغه لګېدلي دي پڼوۍ لګېدلي دي دغه والا بجلی والا په دې نه بره چې لاړ شي دلته 2,500 ین ټیکټ دی بره ټوله ټوکیو ښکاري یعنې پاس هم خلک زیات دا نظاره کوي واه زبردست ها دونه ته اندازه شته بصیره چې څونه خلک په روزانه دا سړک اړي او راخو پلاکو خلک شو یاره د دې خو اندازه پته نه لګیږي دا پلاکو خلک اوړي ډیلی په ورځ حساب چې ولګي د دې معلومات نه کیږي او دا د سټي د خلک ډریم د خلکو ډریم دی چې دلته راشو یو خوب لیدل دي چې دا وینو همداسې ده نو غټ یوټیوبران دي چې هغه تر اوسه پورې دلته نه دي راغلي ډریم یې دی چې دلته موږ راشو او الله تعالی موږ بس دلته راوستو الله تعالی نه ډېر شکر گزار یم زه به خبرو کوم چې دا خلک په سړک هغه ختوري نو پکې خلک ډانسونه هم کوي پکې تصویرونه مو باسي پکې سیلفیانې هم جوړي یقینا چې تاریخ سے بتاو ست ډیر څه خولي په دې ویجوال کې نو دا د دنیا واحد داسې چوک ته چې په دې چوک کې خلک ډانسونه هم کوي او سړک پورې غاړه هم زی
جاپان یو داسې ملک دی قدرمنو چې د خپل نوم دی هر اعتبار سره او دا چې اوس په جاپان کې کوم حکومت دی نو دې له منډیټ جاپانیانو څخه ورکړی دی چې دې بندیز ولګوي چې نور خلک دلته کې رانشي امیګریشن ډېر زیات سخت کړی دی کله چې موږ راغلو په امیګریشن باندې کوشو زما خیال چې 2-3 غنټې موږ سره باندې انټروګان ورکړي دي صفائی د هر یو سیز پورا پلین غواړي هر یو سیز چیک کوي ټول مرګ ته زما خاص کې تاسو د جاپان ته راځي الله مناسب وکا نو تاسو سپانسر نواله تاسو ډاکومېنټیشن او د ډاکومېنټیشن نواله تاسو ټریول هیستوري او داغه نه علاوه جاپان کې تاسو چرته راځي تاسو سره پورا پلین پکار دی ته هوټل ته ځي او د هوټل نه علاوه ته بیا چرته ځي او ستاسو کمرس په کمزه کې تیری کې دا ټول ډیټیل چې تاسو سره د دې نه علاوه دلته باقاعده یو فارم ډکیږي یا په جهاز کې یا د په ایرپورټ کې موږ په نالی ته ایرپورټ باندې کوشي او موږ سره 15 فارمز ډک کړو نو دا او دغه فارم باندې بیا تاسو فیصله کی دا ټول هغه سيزونه چې ما تاسو ته مختصر وي جاپان په دنیا کې یو ځان نوم لري او د حیثیت د ټولو نه جدا دی او چې جدا ولې دی تاسو ته ما کې خودل صاحب په دې چوک کې د سار نه تر د شپې پورې بس همدغه پټ پټونی ځا او رازا او دا ښکلا زه دې ته هم ښکلا وایم ځکه چېرته چې امن راشي نو هلته دا سیزونه چې سنجیده سیزونه هم ګپ ته وړي خلک دا سیزونه هم انجوای کوي شیبویا سکویر ټوکیو دا د جاپان چوک نه دا ټولې دنیا چوک دا سمرګي راغلي دا جاپانیز دي بده دي نه زه یو تاسو کوم په ټول جاپان کې مونږ ګرځیدو بس صبر ته مې دي د سره بل جبو وینا نو دینه زه دا تاسو کوم چې تاسو یقینا چې سټوډنټان به د کالج یونیورسيټي دینه زه دا تاسو کوم او تاسو په صدر صاحب کې چې تاسو د انګلیش جبو ول نس دکوي すいません日本の人がすごい頭いい人だってだけどなんで日本語の勉強してないですよって聞いてるからさ何語の勉強してないどういうことですかいよいよかすられちゃうわ日本英語の勉強して英語覚えてない日本人が普通の日本人一般どの日本人がなんでなんですかね one by one I don't know僕は日本が島国、海に囲まれてるからかなってちょっと思いますね。なるほど、アイランドやからね。はい。زه په جزیره کې پیدا شوم د جاپان نو زه صرف جاپاني خوښوم دا مرګري سرهマジでわかりません I don't know very I don't know زه که تاسو رښتیا ویم نو ماته پته نشته چې جاپانیان ولې انګلیش نه وایي نه وایي صحیح ډېره د حیرت خبره نه ده چې نوی کول تړو دا پته نه لګي これはちょっとねありえない話みんな若い人なんだけど今世界中の言葉が英語なんですよね。いや、イングリッシュジャパニーズだけでضرورتないだとポスト。英語は覚えなくてもいいですかって生活できますよ。そのままできるかな。日本だとできます。ジャパンکې موږ انګلیش زده نم کو موږ خپل ژوند مکمل صحیح طریقې سره تیرول شي. بس په دې خوشاله شوم چې کوم غلام قومونه هغه په پردو جبو چلیږي او چې کوم قامي کنه په خپل جبه چلیږي د دې د ترخه راز به صدر صاحب هم د خپل جبه نه 今ね日本がすごい素晴らしくなりましたよね前よりはねそれは日本語で勉強しただからそういうせいですよね上の人がすごい頑張ってまあそれはそうじゃないですか頑張ってやるそうزموږ مشرانو ډیر مهنت کړی دی او هغه د عمل جوړ کړی دی جوړ کړی دی ما دې ټول ته
تاسو خو ریګریټو وای که څه وای د دې سره اریګاتو اریګاتو نو موږ خو دې ته اریګاتو وایو دې د ماته زما په جبه کې مننه وایي چې په ما خپل جبه ډېره ګرانه ده پښتو 本当は感謝しますだってありがとうございましたありがとうございます はいこちらこそ زمونږ جبه وای مننه 私の言葉でありがとうはマナナって言うからさバナナマナナせーのでマナナしようせーのマナナ Thank you very much ډېره مهرباني ډېره مهرباني خواږه خلک دي او شرمیله خلک دي ډېر خواږه د اخلاق نه ډک خلک دي او بس رسیدلې خلک دي نو مونږ د مثال په تور ځان ته مګدو او تاسو ته مګدو رب دیو کې چې د امن او وزا د زما وطن تم راشي داسې ترقي دي مونږ به وینو چې لکه خلک د ځمکې د پاسه یو دا غینه لاندې هم یو جاپان جوړ دی نو دا هم سوچته کنه پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد